بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سهار په خیر. راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو په انډراید سیریز کې د فونټس باندې کار کوو چې هاو ټو اپلای فونټس. سم ده. نو دا مسره زوړ پروجیکټ دی چې کوم زړه ویډیو کې به کار کړی دی. راځم دې کې وځه سو کوم د ایپلز یا د فروټس چې کوم دی نیمز غواړم دلته لاندې ورسره ولیکم. نو هغه سمپل د زبر تراش متهم چې ټي وي ماته یو ټیکس ویو راکا match parent or wrap content می واخسته او دلته به زه ورته چې ټیکسټ ماته واخله د چې په نوم باندې ټیکسټ پکې چې فروټ نیم می واخسته دلته او تاسو تاسو وګورئ ملګرو دلته ما سره راغی بره. نو زه به راشم دلته ورته چې ټیکسټ سایز ورکوم ته ټیکسټ سایز زه واخلم 45 dp. نو دا شو او زه به راشم ورته چې ګراویټي هغه چې د ما سره باټم کا نو لاندې راغی همداسې به زه ګراویټي واخلم یو لیاوټ ګراویټي دی یو ګراویټي دی هغه به سنټر واخلم. نو دلته راغی ما سره زه غواړم دې ځکه لږ بره راشي نو بیا به د باټم مارجنز ورته لږ زیات کړم. زه ورته وایم چې مارجنز باټم مارجنز به زه ورته واخلم فار ایگزامپل 60 dp مو واخیسته دا بر راغی. که نور یې غواړئ سپوز ورته وایم چې دا ماته 90 dp کا لږې بره دې ځکه ماته پکار دی. نو ملګرو دا ګورئ دلته کې نوم راغی. اوس زه څه کول غواړم چې د دې فونټس چینج کړم. نو په انډراید سټوډیو کې ایگزامپل کې ته 3-4 فونټ بای ډیفالت لري چې ته د کوم اټریبیوټ لرنه لاسته راوړل شي د ټایپ فیس د دې لرنه دا تاسو ګورئ موږ سره 4 قسمه فونټس دي کې چې یو موږ سره سریف ده مونو سپیس ده سنس ده او نورمال ده. که زه دا واخلم دا داسې فونټ ده زه راځم دا کلیر کوم بل اخلم مونو سپیس فونټ ده او همدغسې ما سره چې دی یو بل فونټ د سنس په نوم باندې وایي چې دا فونټ د ما سره او بل ور سره نورمال ده. سمه ده. نو دا څو فونټس دي چې په انډراید سټوډیو کې بای ډیفالت پراته دي. کته مثلا یو بل فونټ سټایلش فونټ د ګوګل نه ډاونلوډ کړی دی یا مثلا چې ته په کمپیوټر کې در سره لکه دا فونټ چې ما سره ده دا استعمالوي نو دا به ته د جاوا د کوډ لارې نه استعمالوي. نو په دې ویډیو کې زه په دې باندې کار کوم چې هاو ټو یوز کسټم فونټ ان یور انډراید سټوډیو رائټ. هغه نه پس ما سره چې دا بولډ او ایټالیک چې کوم اټریبیوټس دي هغه لپاره موږ تاسو استعمالو سشه ټیکسټ سټایل استعمالو. سم ده ملګرو. دلته به زه راشم چې ورته وایم چې ماته ټیکسټ سټایل راکړه. نو ټیکسټ سټایل کې تاسو ګورئ دا صرف ایټالیک کولی شي او همداسې کولی شي چې دا صرف بولډ دي دې کې بل آپشنز نشته. سمه ده. نو که دا مې واخیست دا به همیشه بولډ پاتې شي. سمه ده. نو دوه اټریبیوټس دي ټیکسټ سټایل او فیس ټایپ. سمه ده. نو زه راځم ورته وایم چې دې ځکه ماته څه پکار ده دې ځکه زه غواړم چې یو کسټم فونټ دا استعمال کوم د مای فونټ دا فونټ ما کوم ځای نه اخیستی دا د فونټس فولډر نه ما راخیستی دی د وینډوز د دې نه ما ځان ته یو فونټ خوښ کړی دی استعمالوم مثلا دا فونټ یا دا فونټ یا دا فونټ چې کوم تاسو غواړئ هغه تاسو رایټ کلیک کاپي واخلئ را به شئ دې ځای کې به پیسټ کړئ او رینیم به کوئ او نیم به ورته ورکوئ سمال کریکټر لارج به نه ورکوئ. فار ایگزامپل my font 2 داسې به نه لیکئ 2 داسې ولیکئ ځکه نمبرز بیا اکسپټ کوي نه. سمه ده ملګرو. نو زه به راشم څه به ورته وکړم my font مې ورته واخله. سمه ده. دا my font دی دا m font دی. کلیر ده. نو اوس راځم ملګرو چېرته د دې به زه کاپي واخلم را به شم کاپي او دلته به راشم چېرته په انډراید سټوډیو کې اسټ فولډر دی ملګرو. که دا اسټ فولډر تاسو سره دلته موجوده نه وي دا اکثره نه وي موجوده تاسو به یې راولی دې کې هلته به تاسو که چېرته دا موجوده سره نه وي تاسو دلته په اپ باندې رایټ کلیک کړئ نیو ته به راشئ او نیو کې به راشئ دلته چېرته فولډر ته دا ګوره دا فولډر ته به راشئ دلته به اسټ فولډر باندې کلیک کړئ نو دا به دلته کې راشي. سمه ده. که چېرته نه وي او که چېرته وي نو په دې باندې به رایټ کلیک کړئ پیسټ به کړئ مستقیمه تاسو مستقیمه پیسټ کوئ شئ یا دې کې تاسو یو بل فولډر اخیستلی شئ د چې په نوم باندې د فونټس په نوم باندې دا تاسو وګورئ دا خلاص کړ فونټس په نوم باندې اسټ کې یو فولډر جوړ شو او په دې کې بس دا پیسټ کړم دا کوم فونټ چې د ما د ام فونټ په نوم باندې اوکې مې کړ نو دا په دې کې پیسټ شو. دا تاسو وګورئ د ام فونټ ټي ټي اف په نوم باندې دا راغی. اوس ملګرو زه راځم دغه فونټ چې کوم دی دا زه غواړم اپلای کوم چیز ته د ټیکسټ ویو ته. نو ټیکسټ ویو ته چې اپلای کوئ مجبور یې ته به جاوا ته ځئ نو جاوا ته چې ځئ ته مجبور یې چې دا به ټایپ کاسټ کوئ چې به ټایپ کاسټ کوي دا به جاوا ته ور پیژنې چې یاره ما د دا ټیکسټ ویو دی هغې لپاره موږ ته آی ډي ضرورت ده. نو آی ډي زه به ورته وایم چې ټي وي انډرسکور ټایټل ده ما سره یو ټي وي ټایټل دی ما سره. نو زه به راشم دلته به څه ورته وکړم چې ما ته یو ټیکسټ ویو اخله صحیح ده که نه ټیکسټ ویو اخله د ټي وي ټایټل په نوم باندې ما ته یو ټیکسټ ویو اخله. سمه ده. کنټرول ای
ال کنټرول ال نو ټول منظمه شي سم ده نو زه براشم ته دا ټایپ کاست کوم ورته وایم چې ټي وی ټایټل از ایکوال ټو فایند ویو بای آی ډي اور ډاټ آی ډي ډاټ ټي وی ټایټل دا پیدا شو اوس هغه نه پس زه کول غواړم هغه نه پس غواړم نورمالي سو کوم راشم دیز کې ورته سو کوم ټیکسټ اپلای کوم څه شی ورته اپلای کوم ټیکسټ نو زه براشم ته وایم چې فونټ ورته اپلای کوم سوري ټیکسټ ډاټ سیټ ټیکسټ soka dot typeface कि वजह से हम create from सब वाखला create from asset बवाखला मा अवधल तक वजह से हम get asset comma अवधल तब बता सुधे दे address और तवार के उस समझ ना दे नीचे दे fonts समझ ना नो double quote fonts slash सशेदे m font dot ttf دا ما سره پروت دی سمه ده نو دا شو ما سره دغه اډرس تاسو یو ځل بیا وګورئ دا نو m font f o u n t ده سمه ده نو m font dot ttf دا زما فونټ موږ راځو دا یو ځل ترن کوو اپ انسټال شو دلته تاسو ګورئ فروټ نیم راغلی دی زه په دې کلیک کوم دیز کې دا لږ بره ځکه راغی چې دا زما ایمولیټر چې دی دا لږ وړوکی دی وړوکی سایز مې اخیستی دی تاسو ایمولیټر باندې بیا د ایګزیکټ دې ځای کې راځي نو ملګرو دلته تاسو وګورئ فروټ نیم په دې ځای کې راغی او تاسو وګورئ دې باندې ما چې کوم فونټ دی هغه فونټ موږ اپلای کړی دی دې نارمل فونټ که تاسو وګورئ دلته کې نارمل فونټ په دې شکل باندې دی موږ په هغې باندې کسټم فونټ اپلای کړی سمه ده اوس راځم ورته وایم چې کله زه په دې باندې کلک کوم ګورئ زه په دې باندې کلک کوم دواړو باندې هم دغه فروټ نیم راځي زه کله چې ګراپس راځي ایپل راځي نو ایپل که چې د ګراپس راځي نو دا د ګراپس ته راځي صحیح دی نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې دا ګوره آن کلیک د ایپل ده که نه نو زه به ورته وایم چې ته ماته څه وکړه ته ماته واخله ټي وي ټایټل دا ګوره د دې ځینې تاسو کولی شئ دا بیا واخله دا سیټ ټیکسټ دا سیټ ټیکسټ کې ماته څه وکړه ایپل واخله ان ایپل or apple مې واخیسته دا مې apple واخیسته دې ځای کې به راشم هم همدغه به ورته واخلم چې ته ماته څه وکړه grabs که ماته tv title dot set text که ماته چې کړه grabs دا مې واخیسته سمه ده همدغسې که تاسو کلر یې هم چینجول غواړئ فار ایگزامپل دې ځای کې دې ماته شي ګرین کلر او دلته دې ماته شي ریډ کلر نو تاسو دا نشئ کولی چې دې ځای نه کلر چینج کړئ که دې ځای نه کلر چینج کړئ نو دواړو ته به همغه یو کلر پاتې شي فار ایگزامپل زه کولی شم چې دې ځای نه ورته وایم چې ټیکسټ کلر مې واخیسته نو زه کولی شم ورته وایم چې څه وکړه ماته چې یو کلر ورته ورکړه دې ځای نه فار ایگزامپل ما یلو کلر ورکړه زه کولی شم دا چینج هم کړمه خو دا بیا دواړو ته همدغه یو کلر پاتې نو بیا که تاسو غواړئ کلر هم چینج شي هغه بیا تاسو د جاوا له لارې نه چینجوئ فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې ټي وي ډاټ سیټ ټیکسټ کلر صحیح دی نو کلر ما د ټیکسټ سیټ کا اوس دلته ګوره په ایپل باندې ته کوم کلر غواړئ سپوز زه ورته وایم چې ایپل باندې ماته ګرین کلر شي او په ګراپس باندې ماته ریډ کلر شي نو زه به ورته واخلم چې کلر ډاټ ګرین دا ګوره دا مې ګرین مې واخیسته او همداسې به راشم دلته به ورته وایم چې ته ماته چې وکړه ټي وي ډاټ ټي وي ټایټل ډاټ سیټ ټیکسټ کلر که ماته چې ماته واخله کلر ډاټ ریډ ماته واخله دا مې ریډ واخیسته همداسې که بولډول یې غواړئ هم ته کولی شئ دې ځای نه بولډ کې نو ته ورته ویلی شئ فار ایگزامپل چې ټي وي ډاټ سیټ set text type set typeface का होता text style sorry text style मुआखज़ सही देखा ना style ने text dot set typeface بواخلها أخيرا بس بواخلها typeface تبواخلها دلته به ورته وایي چې ډاټ ډیفالټ سټایل او دلته به تاسو ورته بولډ ولیکئ دا تاسو وګورئ ملګرو دا بولډ کلیر ده نو زه راځم ورته وایم چې ایپل کې د بولډ وي او په ګراپس باندې د بولډ نه وي عادي به وي چې تر څو ماته فرق معلوم شي نو ملګرو دا موږ سره څه شی ډیزاینینګ د ټیکسټ ډیزاین د جاوا نه او د ایکسمل نه راځو دا ځل ته بیا رن کوو نو زه به دا اوکې کړم او لږ ورته ویټ کوو چې دا انسټال شي
ملګرو اپ انسټال شو خو تاسو ګورئ ټیکس اپلای شوی نه دی دا ټیکس ځکه اپلای شوی نه دی په سټایل ځکه اپلای شوی نه دی په ټیکس باندې چې دلته تاسو ګورئ دلته موږ ویلي چې کله کلیک شو نو بیا به ایپل او ګرابس راځي زه ګوره دا کلیک کوم په دې باندې دا ګوره ایپل غلط مې لکه چې لیکلی دی خیر زه راځم په دې باندې دوباره کلیک کوم نو ګرابس دا ګوره ایپل ګرام دا ځای به چینج کړو د لوکیشن دا به چینج کړو او د کلیک نه به هر یو ځل ته دا ټیکس ورکړو نو بیا به دا مسله حل شي نو راځو انډرایډ سټوډیو ته دلته به زه دا راواخلم کنټرول ایکس به یې کړم کنټرول ایکس مې کړه او دلته به زه پیسټ کړم دا پیسټ او دې ځای نه به زه دا کنټرول ایکس کړم دلته به دا پیسټ کړم او ملګرو بهر به راشم اوله کې ما سره څه شی پروت دي اوله کې ما سره وي ایپل نو زه به دا ایپل کاپي کړم دا دوه لاینه به زه کاپي کړم د ایپل کنټرول سی او دلته به بره د دې ټیکس نه لاندې پیسټ کړم نو اول ځل چې کله دا رن کېږي دا به رن کېږي سمه ده ایپل به لیکي او هغې نه پس بیا دوباره په کلیکینګ سره چینجز راځي سمه ده دوباره یې زه یو ځل ته رن کوم ملګرو نو دا ما دوباره رن کړ دې ځینه نو دا اپ اوس انسټالیږي لږ به ورته ویټ وکړو دا ګورئ ملګرو اپ انسټال شو زه په دې باندې کلیک کوم نو دا ګورئ ډایرکټ اپل راغی کلیک ګرابس اپل ګرابس اپل ګرابس اپل دلته کې دا کلر هم به زه چینج کړم ورته وایم چې دا ریډ دی او دا ما سره ګرین دی او دا هم ما څه که بولډ که ریډ چې دی کیپټل کې غواړي ګرین چې دی هغه هم کیپټل کې غواړي نو دا ما سره چې زه دا رن کوم یو ځل بیا دا تاسو وګورئ ملګرو ګرابس green apple دا او grabs دا apple دا او grabs دا دلته بهر چې کوم دا هم تاسو green واخلئ نو مسله بیا حل شي نو دا موږ سره ملګرو د څه شي په باره کې د how to use custom fonts in your app نو ګورئ apple grabs دا مسله اوس حل شوه مګر زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړه که چېرته مسلې وي ته موږ ته په کومنټ کې ولیکه دا چینل دی زموږ د یوټیوب ظریف بهادري په نوم باندې سرچ یې کړه او چینل سبسکرایب کړئ د C++ جاوا انډرایډ سټوډیو او داسې نور پروګرامونو لپاره